أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 103. مخکې مخبره شروع کړل چې دا د باب البر یا د باب البر یو بل باب پرانستل سو. په هغه باب البر کې په تیر درس کې د قصاص اړوند خبره وسوه او په ننني درس کې د روژې اړوند خبره کیږي. رب عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو کتب پرس کړل سوی ده علیکم پر تاسو باندې الصیام روژه. صیام جمع د صوم ده. صوم په لغت کې امساک ته ویل کیږي، خوله بندول، څه خوړل نه کول، خوراک څښاک نه کول، دیته صوم وایي په لغت کې. او په اصطلاح کې امساک من طلوع الفجر الى غروب الشمس، خوله بندول، منع کول د خوراک څښاک او جماع څخه د صبح صادق څخه نیولې بیا تر لمر لوېدو پورې په نیت د روژې. دا څو شرط دی. که چیرې یو چا تر صبح صادق وروسته لږ غوندې بلکې یوه دقیقه یا نیمه دقیقه تر سپېدو راختلو وروسته خوراک یا څښاک وکړي روژه یې نشته. او یا تر لمر لوېدو فقط یوه دقیقه مخکې یا نیمه دقیقه مخکې تر لمر لوېدو خوراک څښاک یو څوک وکړي دا روژه نه ده، بلکې د صبح صادق د شروع څخه بیا تر لمر لوېدو پورې دا تمام ورځ د خوراک څښاک جماع د دې څخه منع کول په نیت د روژې. اوس دغه امساک چې د خوراک څښاک جماع په دې ټاکلي وخت کې دی دې ته روژه ویل کېدلی سي د مسلمان دپاره. که څوک کافر وي هغه که امساک هم وکړي د روژه یې روژه نه ده. او دغه د فرضیت حکم یې د بالغ دپاره دی. د بالغ دپاره دی، بالغ که نارینه وي د بالغ نارینه لپاره ایمان او بلوغ شرط دی، او د ښځې لپاره ایمان بلوغ او طهارت من الحیض والنفاس شرط دی. نارینه به ایمان والا یې که ایمان والا نه یې روژه که څه هم پر دغه ترتیب باندې ونیسي روژه یې روژه نه ده. د تمامو اعمالو دپاره ایمان شرط دی. او شرط دا دی چې نارینه به بالغ وي. که نابالغ روژه ونیسي دا عبادت یې نفلي دی، ورباندې فرض نه ده، ثواب یې الله عز وجل ورکوي، خو که یې ونه نیسي ورته سزا نشته. او دریم شرط دا دی چې ایام معدودات دا ټاکلي ورځې دي. هسې نه چې ته دا میاشت بدله کې. د رمضان المبارک میاشت د اولې څخه تر 13 یا تر پایه پورې میاشت کله 29 کله 30 وي. دغه د رمضان المبارک میاشت چې الله ټاکلې ده د دې په بدل کې که چیرې ته بله میاشت ونیسې نو هغه کم مقصد چې دی هغه لاسته نه راځي. میاشت الله ورته ټاکلې ده د مؤمن دپاره بالغ به وي او د ښځینهو دپاره به طهارت وي، یعنی د حیض په وخت کې د ښځې روژه پر دې فرض نه ده، بلکې نه به یې نیسي، منع ده. یا نفاس چې اولاد یې پیدا سوی وي دغه د نفاس د ناروغۍ پر مهال به روژه نه نیسي.
بله خبره دا ده چې دا نیت ډېر مهم دی. که چیرې یو څوک نیت ونه کړي د هغسې خوله بنده کړي تر ماښام تر وخته پورې دا روژه یې روژه نه ده او نیت خپله قصد ته ویل کېږي. که چیرې یو څوک مطلق د روژې په شپه باندې قصد وکړي په دا زړه کې دا راوګرځي چې یاره سبا خو روژه ستا سبا روژه زما ورته اراده ده نیسم یې دا مازه چې دا تصور یې وکړي د هغه نیت دی. او که چیرې د هغه تصور ونه کړي فقط پیشلمي ته راکښېني دا پیشلمی هم نیت دی. که مقصودي نیت وکړي په خوله او په زړه دواړو نو بیا خو بیا ډېر ښه دی. د عین د روژې وسي دی هم په دې پوه سي چې زه یو مهم مقصد لرم هغه مهم مقصد هغه عبادت دی. او بله خبره دا ده چې د دې نیت یو بل اهمیت دا دی چې یو چا که قصدن روژه وخوړل قصدن او نیت کړې یې نه وه ماښام یې نه نیت کړی دی نه پیشلمی کړی دی سهار چې راکښېنستی د هغسې روژه ده د ورځې په مابینځ کې یا د ورځې تر نیمایي مخکې خوراک وکړي څښاک یې وکړي پر دې سړي باندې کفاره نه لازمیږي. ولې؟ ځکه د نیت نه دی کړی. کفاره دا 2 میاشتې مسلسل روژه ده د هغه چا لپاره چې یو څوک فرضي روژه او نیت کړې روژه په غذا لرونکي شي یا په جماع ماته 18 روژې یا 18 مسکینانو ته سهار و ماښام خوراک ورکول دا د چا سزا ده؟ دا د هغه چا سزا ده چې هغه قصدن روژه وخوري. ګورئ د دې قصدن روژې خوړلو لپاره څو شرطونه شته. اول شرط دا دی چې دا سړی به مقیم وي. مسافر که قصدن روژه وخوړل کفاره نشته باندې. مسافر چاته ویل کېږي؟ هغه چاته ویل کېږي چې د کوره څخه 78 کیلومتره لرې ولاړ سي او هلته په یوه ښار کې د 15 ورځو د کولو قصد ونه کړي. یو 18 د ورځو دپاره تللی دي 78 یا زیات کیلومتره د کوره څخه لرې. دا سړی که څه هم روژه وخوري که څه نیت کړی وخوري پر دې سړي کفاره نشته. دوهم شرط دا دی چې دا روژه به فرضي که چا قضایي روژه وخوړل که چا نظري روژه وخوړل که چا نفلي روژه وخوړل پر هغه سړي باندې کفاره نشته. روژه چې د ماښامه ونیوله قضایي غرمه پر 12 بجې دي بلا ضرورته ماته کړه هېڅ پروا نه کوي. ښه خو نه دی مناسب کار خو نه دی اما کفاره نشته. دریم شرط یې دا دی چې دغه روژه به تا نیت کړي که چیرې تا نیت نه و کړی او یا چې د ماښامه دا قصد و چې سبا روژه ګس سره نه نیسم. یو سړی دی وایي دغه میاشت دا 10 ورځې زه ګس سره یوه روژه لا نه نیسم. ګناهګاره خو هر څومره دی کفاره نشته باندې. دا سزا ځکه نه ورکول کېږي چې د ده ګناه تر ګنډلو ووتل آخرت ته پاته سو. او څلورم شرط دا دی چې دغه روژه به په غذا لرونکي شي ماتوي. که چیرې یو سړی ماښامه سره روژه نیولې ده نیت کړې ده د ورځې یو غیر غذا لرونکی شی وخوري یو کوچنۍ شګه تېره کړي یا یو خاشه تېره کړي یا د یو کاغذ یو ټوټه تېره کړي د دې سړي روژه ماته سوه مګر کفاره نشته باندې. او پنځم شرط یې دا دی چې دا نیت به یې د شپې کړي. که چیرې یو سړی ماښام بیده سوی سهار راکښېنستی او ما خو نیت نه دی کړی سهار یې نیت وکړي. د روژې نیت سهار هم صحیح دی د زوال تر وخته پورې. دغه نیت چې د سهار نیت وکړي سهار څخه نیت وکړي بیا یې روژه ماته کړل په غذا لرونکي شي یې ماته کړل چون دا نیت د شپې نه دی شبهه پکښې پیدا سو بیا هم کفاره نشته. بله مسله دا ده که چیرې یو سړی روژه وخوري قصدن 1 2 3 4 5 10 20 روژې ماتې کړي او ټولې نیت کړي روژې ماتې کړي په غذا لرونکي شي یې ماتې کړي د دې ټولو دپاره یوه کفاره ده. البته چې دا ټولې روژې په خوراک او څښاک ماتې کړي. که یې چیرې علل 2 وه یوه روژه یې په خوراک او څښاک ماته کړې ده بله روژه یې په جماع ماته کړې ده پر دې بیا 2 کفارې دي. على التحقیق که څوم په دې مسله کې علماو ډېرې خبرې ډېر اقوال را نقل کړي دي. على التحقیق مفتابي قول راجح قول دغه چې اسبابو ته یې کتل کېږي. یو شرط مې لا ایر سو د کفارې لپاره یو شرط بلوغ دی. ماشوم که چیرې نیت کړې روژه په غذا لرونکي شي ماته کړل پر ده کفاره نشته ځکه مخکې مو وویله چې کفاره یوازې پر فرضي روژه سته د ماشوم روژه خو نفلي ده. اوس دغه کفاره چې یو څوک دا 2 میاشتې روژې نیسي دا تتابع غواړي پرله پسې والی. که چیرې یو چا پرله پسې 2 میاشتې روژه ونه نیولې یوه روژه یې د ناجوړۍ په وجه یا د سفر په وجه یا په بله وجه باندې یوه روژه وخوړل د دغه سړي
روژې ټولې ولاړلې بېرته به حساب د سره راګرځي. او بله مسله دا ده چې دا 2 میاشتې روژه دی نیسي. که یې چیرې د میاشتې د مابین د شروع کړله دا سړی به حتما 2 روژې نیسي. او که چیرې د میاشتې د اولې ورځې څخه شروع کړل بیا به 2 میاشتې پوره کوي، که هغه نه 50 ورځې سوې، که 58 سوې، که 80 سوې. دا جزیات دي د ستاسو پام وي. خیر، اوس راځو بېرته د روژې مسلې ته. روژه وپېژندل سوه چې څوک به یعنې مؤمن مسلمان عاقل بالغ به ایام معدودات ټاکلې میاشت ټاکلې ورځې چې الله ټاکلي دي په هغه کې به دغه میاشت روژه نیسي. د شپې به یې نیت کوي، د خوراک څښاک د جماع څخه به امساک کوي. په دا شیانو کې چې هر یو لاړې روژه له منځه ځي. که چیرې سهوا وکړل او یا خطأ یې وکړل کفاره نسته باندې، کې قصدا بدون ضرورت وکړل بیا کفاره هم سته ورباندې. ځکه الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي پر خدای او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، کتبه فرض کړل سوې ده علیکم پر تاسو باندې الصیام روژه، کما لکه چې کتبه فرض کړل سوې ده علی الذین پر هغه کسانو باندې من قبلکم چې مخکې ستاسو تیر سوي دي. تاسو ته که دا سوال پیدا سي چې دا 1 میاشت روژه د سهاره څخه تر ماښامه پورې خوله بندول دا څونه ګران کار دی، دا به یوازې دا زموږ په دین کې دا کار وي. رب عز وجل فرمایي چې نه، دا یوازې ستاسې دپاره نه دی. کما کتب علی الذین من قبلکم، تر تاسې مخکې چې تمام دینونه راغلي دي په ټولو دینو کې روژه فرض وه. هېڅ دین نه دی پاته سوی چې روژه نه وه پکښې. که دا روژه یو ډېر بهترین عبادت دی. انسان داسې پاکوي لکه یوه خیرنه جامه چې ایښېدلو اوبو ته واچوې او ښې کلکه پرېولې، هم صحت د انسان جوړوي او هم ظاهر او هم باطن د ګناهونو، خیرو پیرو چټلیو امراضو ټولو څخه پاکوي. البته په ترتیب کې به یې فرق و، د چا روژې به ډېرې وې، د چا د به لږ وې، چا د به یو وخت وې، د چا د به بل وخت وې، خو د ټولو لپاره دا روژې وې. هر دین هر مذهب چې سماوي راغلی دی په هغه کې روژه وه. حتی کفار هم تمام ادیان دا باطل ادیان هم روژې لري. او د دې روژې حکمت څه دی؟ لعل دپاره د دې چې کوم تاسو تتقون، تاسو تقوا والا جوړ سئ. روژه چې ده دا انسان د ګناهونو راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو نکاح کوئ، نکاح دا هم یو قسم عبادت دی. البته که چیرې یو سړی پر ځان باندې د زنا کولو څخه بیرېدی په دغه حالت کې نکاح کول واجب، او که په عادي حالاتو کې و نکاح کول سنت. او که چیرې د ده دا خطره وه چې په ما باندې د دې ښځې جامه، نفقه، حقوق پر کول دا زما له وسه نه دي، په دغه وخت کې بیا ځان ځینې ساتل پکار دي، بیا دې نه کړي، ځکه د یو چا ژوند تباه کوي. نو نکاح ځکه عبادت ده چې د نکاح په وجه باندې د انسان تمام شهواني قواوي چې د ټولو ګناهونو مور ګڼل کېږي د دې څخه انسان ځان ساتي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې د چا طاقت د نکاح کولو نه وو نو د هغه لپاره روژه د ګناهونو څخه د خلاصولو ستره وسیله ده. یو څوک روژه نیسي د تمامې شهواني قواوي به کنټرول وي، او هر وخت د ګناهونو دپاره هغه اوله دروازه د سترګو نه حفاظت، د ښځو بازارو ته راوتل او د شهواني قواو نه کنټرول. کله چې څوک روژه نیسي دغه روژه باندې به د شهواني قواوې کنټرول وي، او دا شهواني قواوې چې دي دا د انسان زړه تک تور ګرځي. کله چې د یو چا زړه تک تور سو د هغه کس بیا پر ګناهونو خوند اخلي او د عبادت څخه نفرت کېږي. عبادت زور ورته غواړي او ګناه په ښه شوق او په لذت باندې. الله عز وجل فرمایي وایي که چیرې تاسې تقوا والا جوړېږئ نو روژې ونیسئ. دا روژې پر تاسې باندې فرض کړل سوي دي لعلکم تتقون، چې تاسو تقوا والا جوړ کړي. تقوا والا څوک دي؟ هغه اولیاء الله دي. اولیاء الله څوک دي؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خبردار آگاه اوسئ، د الله دوستان هغه دي چې پر دوی باندې به ویره نه وي او نه به دوی غمګین وي. اولیاء الله څوک دي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. اولیاء الله هغه دي چې ایمان راوړي او تقوا والا جوړ سي. که ته ایمان راوړې او دا روژه ونیسې الله وایي تقوا والا جوړ سوې. کله چې تقوا والا جوړ سوې ولی الله جوړ سوې. ته دغه میاشت روژه ونیسه، په خپل مزاج یې مه نیسه، څرنګه شریعت غوښتنه د سکی پر هغه طریقه یې ونیسه، بالکل ته ولی الله. الله جل جلاله فرمایي ایاما معدودات، دا ټاکلې ورځې دي،
میاشت الله ټاکلې ده، ورځې الله ټاکلې دي، ته په خپل رای او په خپل فکر باندې بدلولی او را بدلولی نشې. بله خبره دا ده چې په دین کې سهولیت دی. دا دین د تشدد او د سختي دین نه دی. که چیرې یو څوک مریض وي روژه نشي نیولی او یا مسافر وي روژه نشي نیولی، نو د ده دپاره بیا روژې خوړل جایز دي. فعدة من ایام اخر، بیا دې د دغه ورځو قضا په نورو ورځو کې راوړي. لازمي نه ده چې دی که رغېږي که نه رغېږي خامخا به روژه نیسي، یا په سفر کې وي هلته که سختي که سهولت وي دی به خامخا روژه نیسي. داسې نه ده. د سفر او د ناجوړۍ تر مابین فرق شته. هغه فرق یې دا دی چې د سفر حالات دا اوس بدل شوي. یو څوک چې د خپل له کوره څخه 88 یا تر 88 کیلومتره زیات ځي یو بل ښار ته او هلته د 15 ورځو د اقامت نیت په یوه ښار کې نه لري، دا سړی مسافر ګڼل کېږي. پخوا به سفرونه طبعا پر پښو وه یا پر اسانو به وه، لمر ګرمۍ ستړیاوې، روژه نیول ګران. اوس روژه نیول اسانه دي. په ښو موټرانو کې چې ګرمیانې نه وي، هېڅ سختي نه وي، خلک په اسانۍ باندې سفر کولی شي. نو په داسې اسانه سفر کې که څوک روژه ونه خوري بلکې روژه ونیسي، دا ښه دي. البته ناروغ کس، ناروغي خو یو رقم ناروغي، که په بنګله کې ناست یې هم هغه تکلیف محسوسه یې، که لمر ته پروت یې هم هغه تکلیف محسوسه یې. پخوا چې څنګه ناروغي وي اوس هم شته. او د ناروغۍ په صورت کې که چیرې دې روژې تا ته نقصان کاوی بیا نه ده درته جایز. ګوره ته د دې خپل صورت او د دې خپل صحت مالک نه یې، ته نشې کولی چې د الله دا امانت بدن چې تا ته یې درکړی دی دا ته په خپل مزاج او په خپل فکر باندې له منځه یوسې. دا تقوا نه ده چې یو سړی ناجوړی یا زړه مې نه غواړي چې روژه وخورم، بالا که زحمت یې که استراحت یې زه روژه نیسم، هغه یې نو روژه واخلي یا ناجوړي تر مرګه ورسي. دا تقوا نه ده، دا د الله مخالفت. بلکې ته د صحت فکر وکړه، که چیرې دا روژې تا ته نقصان کوي خو الله درته جایز کړې ده، نو روژه وخورو بیا یې په بلو ورځو کې راوړو. خو الله وعده درکوي وایي زه هغونه ثواب درکوم. نو ته بیا په مزاج مه ځه چې زړه مې نه غواړي، زړه مې نه غواړي. ستا زړه خو معیار نه دی، خو شریعت معیار دی. یوه بله مسله شته، هغه مسله دا ده که چیرې یو سړی ناروغه شو، فعدة من ایام اخر، نورې ورځې نه کې پیدا، په هغه ناجوړۍ کې مړ شو، نو پر دغه سړي باندې نه قضا شته نه فدیه شته، خلاص. ځکه خو د وخته دی پیدا کړی. او که چیرې یوه میاشت روژه وخوړل، 15 ورځې د صحت یې پیدا کړلې او په هغه 15 ورځو کې قضا را نه وړل، نو د دغه 15 ورځو فدیه ورباندې شته، بل شی نشته. او که چیرې پوره میاشت وخت پیدا کړي خو په دا نیت و چې ته د نن به قضا راوړم، سبا به قضا راوړم، خو قضا یې را نه وړل، پر دا سړي باندې فدیه لازمه ده. وصیت به کوي د ده د 3 میسې مال څخه به د هرې روژې په بدله کې 2 کیلوګرامه غنم یا د هغه معادلې پیسې او یا 4 کیلوګرامه اوربشي یا 4 کیلوګرامه خرما، دا فدیه ده، دا به ورکوي. او که چیرې مسافر په سفر تللی ورالی وخت یې پیدا نه کړي، دغه دپاره هم دغه حکم. ځکه الله جل جلاله فرمایي فمن کان، پس هغه څوک و منکم ستاسو څخه مریضا ناروغه و او علی سفر، یا په سفر باندې و، فعدة من ایام اخر، پس شمیر د نورو ورځو څخه دی، نورې ورځې دي بیا د دغه ورځو قضا راوړي. وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له. د دې آیات کریمه د دغه جز 3 ډوله تفسیر سوی دی. یو ډول تفسیر ادا سوی دی چې د اسلام په شروع کې دا روژه اختیاري وه، هغه داسې چې دغه میاشت روژه ده، که روژه نیولی سې ونیسه، بیا 10 ورځې روژه ونیسه. او که چیرې روژه نسې نیولی، د هرې روژې په بدله کې ته یوه مسکین ته فدیه ورکولی سې. فدیه 2 کیلو غنم دي، دا فدیه ورکړه، ستا خوښه. روژه نیولی سې، په طاقت دې ده، اما زړه دې نه غواړي وایي د وسه مې نه کېږي زه د روژو پر ځای فدیه ورکړم، ورکولی سې. دا حکم په شروع کې د اسلام و، وروسته بیا دا حکم منسوخ شو. دا یو تفسیر. پر د اول تفسیر باندې دا حکم تعلق د شروع سره د اسلام لري. په شروع کې د اسلام که بچا طاقت د روژې نیولو هم درلودی، روژه یې نه نیول، فدیه یې ورکول کولی سوای. وعلى الذین یطیقونه، پر هغه کسانو باندې چې طاقت د روژې نیولو لري بیا یې هم نه نیسي، نو فدیه ده د هرې روژې په بدله کې. فدیه څومره قدر؟ طعام مسکین، خوراک د یو مسکین چې هغه 2 کیلوګرامه غنم یا قیمت دی. دا یو تفسیر. دوهم تفسیر دا دی چې دلته لا مقدر دی،
دا د هغه کسانو دپاره حکم دی چې هغه یا داسې ناروغه وي چې د صحت امید یې نه وي، دائم عذر یې وي، او یا شیخ فاني وي، نارینه یا ښځینه، طاقت د روژې نیولو نه لري. دغه شیخ فاني نارینه وي که ښځینه وي، او یا دا دائم المرض چې د صحت امید یې نه وي، روژه نسي نیولی، نو دا کسان په طاقت د روژو نیولو نه لري. نو دا به څه کوي؟ دا به د میاشتې په سر کې یا په منځ کې یا په پای کې د ګردې میاشتې فدیه دې ورکړي. زه خو هغسې روژه نشم نیولی. وعلى الذین، پر هغه کسانو باندې لا یطیقونه، طاقت د روژې نه لري، شیخ فاني دی، فدیه، فدیه ده د هرې روژې په بدله کې. څومره فدیه؟ طعام مسکین، خوراک د یو مسکین، ای قدر ما یأکله فی یومه، چې هغه اندازه د یو مسکین د ورځني خوراک ده. او فمن تطوع خیرا، څوک که چیرې تطوع وکړي، د څه نیکۍ یعنې زیادت وکړي، فمن تطوع بزیادة علی القدر المذکور، که څوک زیادت د نیکۍ پر هغه مذکوره اندازه وکړي، تر د فدیې یعنې تر دې خوراک یو څه زیات شی ورکړي، فهو خیر الله، دا د ده دپاره ګټه ده. او دریم تفسیر دا سوی دی چې د دې څخه سرسایه مراد ده. چا که دا میاشت روژه ونیول، وروسته نو بیا کم کسان چې توانا وه، د نصاب مالکان وه، نو دی به د ځان او صغیر عیاله څخه د هر سر په بدله کې 2 کیلو غنم فدیه د یوه مسکین ورکوي. فدیه څخه صدقة الفطر مراد دی. البته د بالغو اولادو سرسایه پر پلار نسته، د میرمنې د نسته، د ورونو مور پلار د نسته، دی او د صغیر اولادونه د دې سرسایه واجب. نو معنا ادا کېږي وعلى الذین، او پر هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت د مال لري، توانا دي، د نصاب مالکان دي، فدیه، فدیت پر ده لازمه ده، واجب ده، طعام مسکین، خوراک د یوه مسکین، یعنی 2 کیلو غنم یا 4 کیلو اوربشي یا 4 کیلو خرما. فمن تطوع خیرا، چا که نیکی په زیادت سره وکړل، خیرا د کوم خیر، مال یې زیات ورکړي، فهو خیر الله، دا د ده دپاره خیر دی. وان تصوموا، او که چیرې تاسې روژه ونیسئ، خیر لکم، دا ستاسې دپاره د خیر دی. یعنې دا که روژې نیولو تاسو ته نقصان نه کاوي، لکه په اوس سفر کې که چیرې تاسې روژه ونیسئ، خیر لکم، دا ستاسې دپاره خیر دی. ان کنتم تعلمون، که چیرې تاسې پوهېږئ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.